ما نه څه غوښتنه چا کړي که زما په وسه یې زه ورته کوم. د اسلامي امارت زموږ د سر نه کموي. جلال آباد ښاروالۍ جلال آباد ښاروالۍ په خپل داخل کې 3 ریاستونه او 9 ناحیې لري. دغه ریاستونه هر یو په خپل داخل کې بیلابیل امریتونه او مدیریتونه لري چې ښاریانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. په دغه ریاستونو کې د تخنیکي او سکتوري چارو ریاست، د مالی او اداري چارو ریاست او د ښاري حکومتولۍ ریاست شامل دی. د تخنیکي او سکتوري چارو ریاست په عموم کې ساختماني، املاکي او پلان جوړونې چارې مخته وړي. د مالی او اداري چارو ریاست بیا د عوایدو راټولیدل، مصارف، تدارکات او اداري چارې مخته وړي. د ښاري حکومتولۍ ریاست بیا ولسي او د غوره حکومتولۍ په موخه بیلابیلې چارې ترسره کوي چې تر ډیره یې سروکار له ولسونو سره دی. د جلال آباد ښاروالۍ د 9 ناحیو ترمنځ داسې همغږۍ ناستې او کنټرول رامنځته سو چې ټول مشکلات زموږ د هغو په دغه یوه ناسته باندې نه زموږ په راتګ باندې دا ټول مشکلات حل سو. او د جلال آباد ښاروالۍ هغه عمده ستونزې چې وې هغه پای ته ورسېدلې. د پخوا څخه چې خلکو څه ستونزې درلودلې، یعنې راتګ و ښاروالۍ ته تګ او کاغذونه عریضې مشکلات هغه هم روزانه ته رسولي دي. جلال آباد ښاروالۍ د 9 ناحیو او مربوطه ریاستونو په مرسته ښاریانو ته په ټولو برخو کې خدمات وړاندې کوي چې ټول د جلال آباد ښاروالۍ د مقام څخه څارل کیږي. جلال آباد ښاروال الحاج مولوي نقیب الله طارق وایي خپلو ټولو محترمو ښاریانو ته نهایي هڅه کوو چې غوره او مناسب خدمات د نافذه قوانینو تر شتر لاندې وړاندې کړو. هره ورځ ښاروالۍ ته خلک د خپلو کارونو په موخه تشریف راوړي چې د نورو ریاستونو ترڅنګ مو ورته د خدماتو مراجعین فعال کړی او کارونه یې په خپل وخت سرته رسوي او مراجعین له دغې کړنې څخه خوشحاله دي. نو دا رقم کار چې دا ولس ټول ترېنه خوشحاله او ټول به انشاءالله راضي دي. نه زه کار سړی خپله مستقل دی کتی شي نو په هغه دفتر کې چې ناست وي نار سړی بس پټ کاغذ ورشي یا امضا شي یا نشي. دغلته که امضا نشي نو سړی خو خوشحاله چې خپله ښاروال راته امضا نه کړي. د اسلامي امارت مشران چې څنګه ساخیله راکېوتل دستي مو خلکو غږ واورېد او مشکل هم حل شو. الله پاک دې دا مشران زموږ د سر نه کموي. الله پاک دې په ټولو له باندې دې رحم الله وکړي. الله هم خوشحاله او آباد لره. نوموړی زیاتوي چې په خپل راتګ سره یې په ټولو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د مراجعینو سره د چال چلن په برخه کې او ټولو مامورینو ته یې په جدي توګه هدایت کړی چې په دغه برخه کې ورته تېروتنه د منلو وړ نه ده. همداشان د عوایدو په راټولېدو، مصارفو په کنټرول او نورو برخو کې د تیر په پرتله ډیر مثبت تغییرات رامنځته کړي چې لا هم پرې کار کوي چې د ښه والي په موخه یې لا نور کار ته اړتیا ده. کارونه د پروژو څخه همیشه څارنه کیږي، مشکلات حلیږي، نواحي هلته ورسره دي. د هرې ناحیه کې چې کومه پروژه شروع وي امیر صاحب د ناحیې هغې ته ولاړ وي او دغسې پسې راواخله د ښاروالۍ د خوا د انجینرانو د خوا نظارت کیږي او د چارو اداري د خوا لکه سپارښتنې کومې سپارښتنې چې موږ ته د اداره امور د خوا کیږي الحمدلله د هغو سپارښتنو پوره تطبیقات سوي دي او اوس هم کیږي. لکه د 4.1 سو او د 4.2 د تفتیش سپارښتنې سولې او دریم تفتیش چې د 4.3 دا هم را روان ده انشاءالله دې ته منتظر یو چې د تطبیقات هم وکړو. د فساد او نور شفاهي هدایاتو مخه یې نیولې ده او ټولو برخو ته یې خپل ځانګړي یاداشت او کتابونه برابر کړي چې د مراجعینو د راتګ کار یې ډیر اسانه کړی دی. نوموړی همداشان خپلو ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د اصولو او مقرراتو په رڼا کې به خپلو ښاریانو ته خدمات وړاندې کوي.